سلامونه او نیکی هیله ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به موږ تاسو ته د سوجي د حلوا چل درښکاره کوو. نو که تاسو دا ویډیو تر اخیره پورې وګورئ نو د ډېرې او اسانه او خوندوري سوجي حلوا چل به زده کړئ. د ټولو نه مخکې به په دې کې زموږ په کاري کې د یوې پیالې درې برخې کورني یعنی سوچه غوړي دا به لاول تاوده کوي یعنی سره به کوي. کله چې غوړي تاوده شول یعنی سره شول نو څلور دانې لاچي یعنی ال دغه سي ټوټې ټوټې کړي ور واچو او دا به پکې هم د 1 منټ لپاره سره کو. اوس به ورته یو پیاله د سوجي وړه ور واچو او دا وړه به پکې تر هغه وخت پورې سره کو چې خوشبويي را پرېږدي یعنی تقریبا د 15 منټو لپاره پکې دا سره کو او تر اخره پورې به پکې دا دغه سي لړۍ چې لاندې ونن خلی یعنی ودر نه نسوځيږي. سوجي دا د خسر شوی دا نو اوس به ورته درې پیالې اوبه ور واچو او دا به پکې ښه مکس کو وبې لړو پکې. کله چې پکې دا اوبه ور واچولې او د سوجي سره مکس کړلې نو بیا ورته یو پیاله چینی یعنی بورا ور واچو او په سر باندې به د خوراک رنگ ور واچو د وړې قاشوغې سلورمه برخه. کولای شئ چې تاسو دا رنگ وا هم نه چوي یا یو بل رنگ ور واچوي. موږ پکې زیړ رنگ ور واچولې ده او تر هغه وخت پورې به پکې دا پاخه کوي چې غوړي دغه سوجي نه جدا شي یعنی دا اوبه پکې ورکې شي او غوړي پکې بیا ښکاري. نو کله چې دغه ځای ته ورسېدل نو بیا ورته دوه غټې قاشوغې نور غوړي یعنی تیل ور واچو. دا هم کورني یعنی سوچه غوړي دي. اوس به ورته دغه سي یو غټه قاشوغه پرېښ شوي بادام او یو غټه قاشوغه پرېښ شوي پسته ور واچو او دا به پکې هم د 1 منټ لپاره پخه کو. کله چې پکې دا سره شول یعنی 1 منټ په تیر شول نو زمونږه سوجي یعنی حلوا تیار ده. نو که تاسو زمونږ دا ویډیو خوښ شوی وي نو زمونږ دا چینل سبسکرایبول مه هېروئ او زمونږ پاڼه په فیسبوک کې پښتو کوکینګ دا غي فالو کول هم مه هېروئ. تاسو نه د دې سره اجازه غواړو د بل ویډیو پورې د الله پامان.